د دې نظم عنوان دی زما درمان. درمان زما ماشوم دی، یو څو ورځې مخکې شوی دی، نو دا د هغې باندې یو نظم دی. وایي اوس پروا مې هړو نشته د زخمونو، اوس پروا مې هړو نشته د زخمونو، چې پیدا مې شو درمان د مرضونو. او دا زما د هغې پاکې مور دعا ده، دا زما د هغې پاکې مور دعا ده. را په غاړه یې کړو خاک د ګلونو، او خوشحالۍ د دعاګانو غېږ کې اوسي، خوشحالۍ د دعاګانو غېږ کې اوسي. ما هم وموند یو ګن سره د ګلو، ما هم وموند یو ګن د سرو لالونو. او ما او تا چې په سجدو کې به غوښتلو، ما او تا چې په سجدو کې به غوښتلو، دا زموږ هغه حاصل دی د سوالونو. او اوس به شپه ورځې سندرې ترېنه اورم، اوس په شپه ورځې سندرې ترېنه اورم. سرینده مې را پیدا شوه د سازونو، او دا زما درمان زما په شان درمان شه، دا زما درمان زما په شان درمان شه، چې درمان چې د ولس د زخمي زړونو. او ای اشفاقه د امید لمنه نیسه، ای اشفاقه د امید لمنه نیسه. رب رحیم دی، رب کارساز دی د کارونو. او یو وړوکې غوندې کې غزل د طبیعت یو غم راوریږي په شکال په شان دی، غم راوریږي په شکال په شان دی. ورته ولاړ یم د ډال په شان دی. او څوک د عمر په شان ته ډاډ راکړي، څوک د عمر په شان ته ډاډ راکړي. اذان به وکړم د بلال په شان دی، څوک د عمر په شان ته ډاډ راکړي. اذان به وکړم د بلال په شان دی. او د ډېرو به په زه نه وي خو، د ډېرو به په زه نه وي خو، نشته د ستا د شوخ خال په شان دی. او د زرو قدر به زرګر سره وي، د زرو قدر به زرګر سره وي. زه به دې وساتم د لال په شان دی. او ته چې نه یې نو یقین ومنه، ته چې نه یې نو یقین ومنه. یوه ورځ شي لکه د کال په شان دی. او چې د اشفاق نوم یې پې وګنډلو، چې د اشفاق نوم یې پې وګنډلو، زړه یې نایاب د رومال په شان دی. او بس دا اخري یو دوه کړی شاهکار صاحب ته ویمه چې په ما تلوارو زکه لاړم، په ما تلوارو زکه لاړم، کور راته کارو زکه لاړم. او ته چې شروع شي په بس که نه یې، ته چې شروع شي په بس که نه یې، موسم خمارو زکه لاړم.